الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په دې سوشل میډیا باندې یو قاري صاحب راځي، نن سبا دور کې فلم ډېر راځي، فیر زیاد احمد صاحب چې هغې ویډیوګانې په دې سوشل میډیا باندې ډېر راځي او تاسو به هم کتلي. نو د هغه په باره کې یو څو خبرې او د هغه د اصلاح دپاره او د دې نورو ملګرو د اصلاح دپاره، څوک چې وله ځي یا څوک د علاج دپاره ځي هلته یا څوک دا ویډیوګانې ګوري، نو هغو د اصلاح دپاره یو دوه خبرې. مولانا صاحب قاري صاحب چې کله دم کوي نو هغه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، لقمانی حکیم حکمت کے بادشاہ سلیمان، او بیا نور الفاظ وایي، پیغمبر په برکت مصطفی صلی الله علیه وسلم، داسې څه الفاظ وایي په حکم د الله تعالی او په اجازه د خپل پیر استاد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. خواتین لقمانی حکیم حکمت کے بادشاہ اول منتر سلیمان پیغمبر کو برکت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چل عذاب چلا عذاب اللہ شاباش 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 سورہ قسم چالو جنات تعویذات ہر قسم بند بندیس دبن آزادوں پر حکم د اللہ کو اجازت د پیر استاد دته موجود کی چې سورہ جنات دی ورنک نشي د الله په حکم سره وګوره چې سورہ سرات دی پکې وي واسه شاباش. بیا را دینه وروسته یو منتر وایي. نو د دې منتر په باره کې زه یو تپوس کوم. ستاسو یو ویډیو ما مخکې هم کتلي وم، تاسو ویل چې موږ په قرآن او په حدیثو باندې علاج کوو، موږ په قرآن باندې خلکو علاج کوو، په سنت باندې علاج کوو. خبرې مطلب هم زه خو دغه خبرو نه شکر الحمدلله یریږم نه، ځکه چې د شریعت په دایره کې دننه کار کوم. دا و. نو تاسو را دې نه وروسته یو دم یا یو منتر وایې، آیا دا په قرآن کې راغلی که دا په حدیثو کې راغلی دی؟ هغه تاسو یو منتر وایي چې کفا ربک لم کفاک ربک کم یکفیک واکفتن کفکا وحاک کمین کان کلکات کلوکن ککد الکر فیک بدن تحکی مشکشکتن کلک الکلکی کفاک مامی کفاک کاف برجت ویاک وکروکان تحکی کوکرکن. آیا دا الفاظ په قرآن کې راغلي او په حدیثو کې راغلي؟ هغه آیا اسلام را دې الفاظو اجازت ورکوي که نه ورکوي؟ آیا د دې الفاظو معنا صحیح ده او که خرابه ده؟ د دې الفاظو معنا د شرک یا د بدعاتو خو به نه وي. د دې تر علماو نه تپوس وکړه او په خپله به هم تا ته د دې الفاظو معنا معلوم وي. نو په دې باندې ځان مطمئن که او مونږ هم پرې مطمئن که چې ستا د دې الفاظو، ستا د دې دم، ستا د دې منتر د دې څه مطلب دی، دا تاسو څه وایي. بیا له دې نه وروسته تاسو دې مریض ته ووایئ چې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله، زما دې قسم وي په کلمه باندې چې زه به واپس دې مریض له نه راځم چې کله زه آزاد شم، او دغه رنګې زما دې قسم وي په قرآن او په الله باندې چې زه آزاد شم نو زه به واپس دې مریض له نه راځم. بیا له دې نه وروسته تاسو وایئ چې زما دې قسم وي، دې مریض ته ووایئ چې ته م ووایې او په خپله م وایئ زما دې قسم وي د حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام باندې چې زه به واپس دې مریض له نه راځم. زما دې قسم وي، زما دې قسم وي په قرآن او په الله، په قرآن او په الله چې زه دې مریض له بیا نه راځم. زه دې مریض له بیا نه ځم. زما دې قسم وي، زما دې قسم د حضرت سلیمان بن داود علیه السلام بن داود علیه السلام چې دې مریض له بیا زه نه راځم. نو زموږ تپوس په باره د دې قسم کې دی چې قسم په غیر الله باندې کول دا څنګه دي؟ دا مشهور مسله ده چې علماو دا څېړله، علماو دا واضحه کړله. بعضې علما دې ته من الکبائر د غټو ګناهونو نه ورته ویل دی، بعضې ورته شرک اکبر ویل دی، چا ورته شرک اصغر ویل دی، خو هر چا په دې باندې داسې حکم لګولی چې هغه د حرمت یا د کراهت حکم دی. امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې لیکلی دي ومن الکبائر د غټو ګناهونو نه څه شی دی؟ قسم دی په غیر الله باندې، کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لڅنګه چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من حلفا بغیر الله فقد اشرک، چا چې په غیر الله باندې قسم وکړو نو دی شرک وکړو. دې باره کې نور هم ډېر حدیث دي، تاسو به کتلي یې په خپل قاري صاحب. دغه رنګې د امام ابن
ابن باز رحمه الله تعالی نه تپوس کړی شوی دی په باره د حکم د هغه چا کې چې هغه په غیر الله باندې قسم وکړي د الله نه علاوه د الله د صفات یا د الله د ذات نه علاوه په بل چا باندې قسم وکړي هغې جواب ذکر کړی دی لا یجوزو جائز نه دی قسم په غیر الله باندې کائنا من کانه بالکل په جائز نه دی لا بالنبي صلی الله علیه و آله وسلم ولا بغیره نه په نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې قسم جائز دی او نه ر دې نه علاوه په بل چا باندې یقول النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت څوک چې ګوره قسم کوي نو یا دې په الله تعالی قسم وکړي او یا دې چپ شي قسم دې نه کوي یو بل حدیث کې فرمایلی لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأنداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون نه ګوره چې په خپل پلارانو باندې قسم وخورئ نه په خپلو میندو باندې وخورئ او نه د الله سره څوک شریک جوړ کړئ چې په هغې باندې قسم وخورئ او قسم په داسې حالات کې کوئ چې تاسو کله رښتیني یې بل ځای کې نبي صلی الله علیه و وسلم فرمایلی من حلف بشیء دون الله فقد اشرک چا چې د الله تعالی نه علاوه په بل څه شي باندې قسم وکړو نو دې شرک وکړو کاغه نبي کاغه ولي هغه څه شی چې غیر الله الله ذات او صفات سره تعلق نه دغه رنګه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرک چا چې ګوره په غیر الله باندې قسم وکړو نو دې کفر وکړو یا شرک وکړو وقال عليه الصلاة والسلام او نبی صلی الله علیه وسلم دسم ویلی من حلف بالامانه فليس منا نو مقصود دا چې قسم کله کوي نو قسم په الله تعالی کې د الله په صفات او د الله په ذات باندې قسم کوي نو آیا دا ته چې کوم قسم دې کس له ورکې چې دې سیوا چې زما دې قسم وي په سليمان علیه السلام چې داود علیه السلام زوی دی زه به دې مریض له بیا نه راځم ایدا الفاظ د شریعت په رڼا کې ستا څنګه دي حدیث نه خدا معلومیږي چې دا د شرک الفاظ دي نه موږ په جناتو کې مړی کو ورته وایا بیا تاسو ویلي چې موږ په کې بعض جنات مړه کوو نو جناتو وجلم ګوره جایز نه دي تاسو پر دې مسلې خفتئ بله تاسو دا یوه خبره کله وایي ماله په ما اوس خلک پوه شوي دي چې بل څوک یې نشي کولی پیر صاحب یې کولی شي نو ګوره عقیده د خلکو داسې مه برابرول چې بل څوک یې نشي کولی او زه یې کولی شم دې سره خلکو عقاید خراب دي خلکو ورته کې چې دا پیر صاحب نه نو زمونږ به آخري زندگی صحیح ډېرو خلکو شکر الحمد ډېر خلک مطمئن په دې چې موږ ور په دې پیر صاحب باندې راټینګ یولې چې موږ باندې کله مسله راشي نو ویدل زو بل څوک نشي کولی دی کولی ولې د الله په توفیق سره باذن الله چې زه کوم علاج کولی شم نو هغه دا نور نشي کولی بله خبره تا دا کړله چې ما هغه څوک نه مني چې هغه د دیوبند نه غیر وي دیوبندیان نه وي د بل چا سره تعلق وي او ما له فنجبریان هم راځي اهل الحدیث هم راځي وابیان هم راځي زما ابا ما سره مینه محبت کوي هغه سړی به زما خلاف چې یو خو هغه غیر زمونږ د اهل سنت علماء دیوبند د عقیدې نه غیر دی د تبلیغي فرقې نه غیر دی هغې نه مني او ما له ډېر پنجپریان راغلي دي اهل حدیث راغلي دي وهابیان راغلي په خدای کې نو چې په چا راغلي هغه به ستا قدر کوي نو آیا تا خپل دیوبند د مشرانو علماو له چا نه تپوس کړی دی زه چې دا کومه خبره کوم زه چې دا کم منتر وایم دا کم دم وایم یا دا کم قسم ورکومه دا صحیح دی که نه د دې په باره کې تاسو تپوس وکړو د مشهورو علماو نه یې په سوشل میډیا باندې راولئ چې موږ یې وینو چې او دیو دا خبره کړله هر چې ستا ذات دی ستا ذات سره زموږ تعلق نشته دی ته به ښه سړی زموږ در باندې ښه ګمان دی مسلمان یې دغه رنګې تلاوت کې ښه سړی قاري صاحب یې موږ په تا باندې ستا په ذات باندې زموږ څه ګزار نشته دی نو د خبرې خلاصه مې دا راګوره پیر صاحب مولانا صاحب قاری صاحب ته چې کله علاج کوي نو یې په قرآن باندې کوه یې په حدیثو باندې کوه په سنت باندې کوه صحابو نه کوم را نقل شوي سلف صالحین نه کوم را نقل شوي دا ته چې کوم منتر وایي یا دا په غیر الله باندې قسم ورکې نو را دې ته معلومات وکړه چې آیا زما ایمان ته خو خطره په دې سره نه رسي دا کم کسان چې ولزي دیو دې منک سوچ وکړي چې آیا زه چې وله زما دا چې ما په کومه طریقه د مینو دا څنګه دی دا و چې دم خو عام عالم هم اچولی شي مولانا صاحب هم اچولی شي ټیک ته هغه هم اچولی شي او ستا په دې دم کې به الله شفا ډېره ایښودي خو ګوره ته داسې مه وایه چې یو سړی ښه شو زما د دې دم څه نو زما دا دم صحیح دی نه ستا دم به
اله صحیح چې دا په قرآن او په حدیث باندې وتللی شي دا ته علما را دې فتوا درکړي ستا ادم په دې باندې نه صحیح کېږي چې څوک وسخه شو ځکه رچا په غیر الله باندې عقیده جوړه شوي د هغې سره صحیح رچا په بت باندې عقیده برابر شوي نو هغه هغه بت سره ښه کېږي نو داسې ته مه وایې چې یاره زما سره خلک ښه کېږي او وایي شرک تاسو څه وایي شرک وایي تاسو دې ته وایي چې خلک راشي او زه دلته دم کوم او بیرته لاړ شي او ما ته بیا دوا وکړي بیرته راشي په ګټ کې او بیرته په خپو لاړ شي او ما ته دوا وکړي تاسو دې ته شرک وایي موږ دې ته شرک نه وایو دا ته چې په غیر الله باندې قسم خورې او دا کوم منتر وایي نو موږ وایي دا دې ټیک نه دی موږ وایي اعتراض په دې باندې کوو موږ ستا په علاج باندې اعتراض نه کوو چې ته کله په قرآن او حدیث باندې خلکو له په سنت طریقه باندې خلکو له علاج کوې کوی په دې باندې څوک اعتراض نه کوي زما خبرې درنې ماله او د کومې اورېدونکي دا نور هم چې څوک دا کسان دا ویډیو کوم ګوري د دوی هم درنې نالي خو چې څوک ځئ چاله نو تاسو کوشش کوئ چې دا سړی ما په قرآن او په حدیث سره علاج کوي که په بل سره علاج کوي ته به ښه شې داسې نه چې ته به ښه نه شې خو ته به ګناهګار شې که تاله په غیر الله د په قرآن او په حدیث تاله علاج نه ونه کړي په یو بل څه داسې الفاظو دله وکړي چې په هغې کې د شرک وي یا پکې د بدعاتو وي